سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ دوستانو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. په نننۍ ویډیو کې به راسره واورئ چې د چرګوړو د روزلو لپاره په لومړنیو وختونو کې کومو موادو او کړنو ته ضرورت دی، یعنې څنګه کولی شو چې د چرګوړو لپاره اولیه مواد او ځای یې برابر کړو. نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. که تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، نه مو یې سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل نشان کېکاږئ. بروډینګ یا منیجمنت د چرګوړو خاصه څارنه او منیجمنت تر هغه وخته پورې چې نورې مصنوعي تودوخې ته ضرورت ونه لري د بروډینګ په نوم یادیږي. بروډینګ په وخت کې په عمومي توګه لاندې مواردو او کړنو ته ضرورت دی، یعنې هغه مواد او کړنې چې د دې په وخت کې ترسره کیږي په لاندې ډول دي: د فرش مواد او کاغذ موجودیت، د جداوالي پرده، په بروډر کې د چرګوړو لپاره مناسبه اندازه، تودوخه، رڼا، د هوا جریان، رطوبت، حفظ الصحه، غذا او اوبه، انټي بیوټیک، فلشینګ، د مخکې قطع کول او نور دي. د فرش مواد او کاغذ د بروډینګ په وخت کې د فرش مواد ډول او شرایط ډیر مهم دي. کاغذ لومړی هفته کې استعمالیږي ترڅو په فرش باندې غذا چرګوړو ته په ښه ډول وپیژندل شي. د فرش مواد د ریبور او د شولو فک دی، یعنې دغه د فرش مواد باید د لاندې ځانګړتیاوې ولري: ښه جذبونکي وي، ټوټې او پارچې په متوسط اندازه وي، ارزان او محل کې پیدا کیدونکي وي. د فرش مواد د 2 نه تر 5 سانتي مترو په اندازه اچول کیږي. د جداوالي پرده د ډبل کاغذ په واسطه چرګوړو ته د ساحې محدودول د چک ګارډ څخه عبارت دی، ترڅو له یوې خوا د تودوخې منبع ته نږدې وي او د بلې خوا اوبخورۍ او دانهخورۍ وپیژني. د چک ګارډ ساحه په تدریج سره پراخیږي، کیدای شي درېیمه ورځ ساحه پراخه کړل شي. د 6 نه تر 9 ورځې وروسته د جداوالي پرده لرې کړل شي. د چرګوړو لپاره په اتاق کې د ساحې د ضرورت وړ اندازه، د مناسبې اندازې ساحې برابرول د چرګوړو په نمو او غذا ښې استفادې سره مستقیمه رابطه لري. د فاصلې د کموالي په صورت کې لاندې ستونزې پیدا کیږي. د غذا څخه لږه استفاده کیږي، نمو یې ضعیفه کیږي، د غذا موثریت کمیږي، کنابولیزم او مړینه زیاتیږي، برست بلسټر د سینې تڼاکو کېدل واقع زیاتیږي. تودوخه او رڼا د بروډینګ لپاره تودوخه مهم ضرورتونو څخه ده. چرګوړو د تل لپاره آرام وساتل شي، د اتاق نه ډیر ګرم او نه ډیر سوړ شي. که چیرې د بروډر تودوخه ډیره لوړه شي د ډیهایډریشن سبب کیږي. د غذا خوړل کموي، نمو کې نامنظموالی راځي، تنفسي ستونزې پیدا کیږي، د غذا د حد څخه ډیره خوري. د برایلر چرګوړو لپاره باید 4 ساعته رڼا برابر شي. په لومړیو ورځو کې رڼا د دې سبب کیږي چې چرګوړي اوبخورۍ او دانهخورۍ او د ګرمۍ له وسیلې سره آشنا شي. په وروستیو هفتو کې دومره رڼا لازمه ده چې چرګوړي غذا وویني. 18 واټه ګروپونه چې د 6 فوټو په اندازه لوړ ځړول کیږي د دې کار لپاره کافي دي. د هوا جریان اتاق ته د تازه هوا اکسیجن داخليدل او د میتابولیزمي او زهري غازونو کاربن ډای اکساید او امونیا خارجیدل ډیر ضروری دي. د هوا کم او زیات جریان دواړه په چرګانو باندې بد اغیزه لري. رطوبت د بروډینګ په وخت کې مناسب اندازه رطوبت 15% دی. د رطوبت زیاتوالی د فرش موادو د لمدوالي سبب ګرځي. مایکرو ارګانیزمونه او پرازیتونه زیاتیږي او د ناروغۍ د رامنځته کېدو سبب کیږي. او ټیټ رطوبت د فرش د موادو د میده کېدو، د بڼکو ضعیفه وده او تنفسي ستونزو د رامنځته کېدو باعث ګرځي. حفظ الصحه چرګوړي د ناروغیو په مقابل کې ډیر حساس دي، نو لازمه ده چې د بروډینګ په موده کې د بروډر اتاق حفظ الصحې ته خاصه پاملرنه وشي. یو هفته مخکې د چرګوړو د راوړلو د بروډر اتاق باید په مکمله توګه په پاک او ضد اپونی شي. 40% فارمولین باید سپری شي. فلشینګ د چرګوړو د راتګ سره سم تر هر څه مخکې هغوی ته د انرژۍ منبع یا 3% محلول سکروز یعنی د بوري اچول په اوبو کې د هضمي سیستم پاکول د فلشینګ په نوم یادیږي. د دې هدف لپاره 250 ګرامه بوره په 1 ګلن اوبو کې، همدارنګه د ځینې ویټامینونو او امینو اسیدونو ورکول په غذا کې ضروری دي. د پراخ اثر لرونکو انټي بیوټیکونو استعمال مهم یې په لاندې ډول دي. اول یې رازو پیورازال ته په یو بوجې غذا کې 8 ګرامه اچول کیږي. دویم یې ټریبرسین دی، 1 ملي لیټر په 1 ګلن اوبو کې اچول کیږي. بل یې ټریموکلین دی، 1 کاشوغه 1 ګلن اوبو کې اچول کیږي. او څلورم یې پیورازولیډین دی
یو بوجۍ کې د 15 نه تر 20 ګرامه اچول کیږي. غذا او اوبه. لومړنۍ غذا د فلشنګ څخه 4 یا 5 ساعته وروسته ورکول کیږي. معده جوار د دې لپاره په لومړیو ورځو کې ورکول کیږي چې له یوې خوا جوار د انرژي ښه منبع ده، بله دا چې ډیر فایبر لري چې د فاسټنګ یا خمیره کېدو څخه مخنیوی کوي. واکسین کول. د دې لپاره چې د خطرناکو ناروغیو څخه مخنیوی وشي لازمه ده چې نوي او تازه واکسینونه په مناسبه دوز په فني توګه د جدول مطابق تطبیق شي. د مښوکې قطع کول. د کانابولیزم خودخورۍ مخنیوي لپاره د مښوکې قطع کول یو غوره طریقه ګڼل کیږي. د اړونکو حیواناتو څخه ساتنه. د اړونکو حیواناتو څخه لکه سپي، پیشو، موږک او نورو څخه چرګوړي په امن وساتل شي. کولی شي چې د تلک څخه استفاده وکړي او یا هم کیمیاوي مواد استعمال کړي. د توجه څخه مو ډیره مننه. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او د ملګرو سره یې شریکه کړئ.